خاص غره لکه دلته کې نن قید آباد مارکیټ ته راغلی او دلته کې کسانو لپاره اخلي دا یار دي ځان سره راوستی دا یو دی اکثر د کیمرې نه پټېږي دا ولې دا دی ولې په کیمرې نه پټېږي یار نازک انسان دی ها نه نو دې څه وایي چې لکه زه ما پرې کیمره کې راوله دا یار په دې عمر کې دا کیمره خړه خړه ښکاري دا به څه وجه یار دې مې وتا کپڑا نه کپڑا پوچ وو کنه یار دا سره سره ښکاري دا به څه وجه کېدی چې سره دې باره کې څه وایي دا وګوره څومره ښکلي ښکلي دوکانونه خلکو جوړ کړي دي دا وګوره هغې کې ولې بند کړه یار هغه نیک پکې ناستې دي فتح نن و فتح نن برابر څه خورای نن کباب خوړو خو زموږ شیخ وی چې نو خورو نو کباب د شیخ څه د شیخ په شوق باندې څه خوري ته څه وای دی مارمې نه یا میان خوري لکه په شوق باندې ها او کنه دا ویډیو به تاسو زما د یوټیوب په چینل باندې ګورئ ان شاء الله تعالی په سرچ کې وړي کې JAWEDRAHMAN جاوید رحمت افیشل صحیح شو دا قید آباد مارکیټ ته زموږ سره اوسه تاسو په دې ویډیو کې ډیر دغه باندې کنه هغه کې چې شاده نیک روان دي پرشکا میونه وي اصغر ما دي بچکوا راز جوړ شو راز مارا کاګه بیا دې خلکو نه دې خلکو کې زه پسو شم دې مارا کاګه بلهار اشتیارا مارکیټ ګرم دی څه بګر دا مثالی بوالی راشه دا مثال دا لکه مثال پاتې راشه دې مثال اخلي یار په کوم ځای کې اخلي مثال په کوم ځای کې مثال اخلي پتی تورې شو لاره کیمرې نه یریږي دینه سره والده سره والے کم سړی نه اخلي ولې د خصوصي کسته سو څوک ته دکان ته دا مې وجات د کراچي په ښار کې دا مزي مرګرو بالکل لاغلی هم د قید آباد په مارکیټ کې هګرزم زما سره اوسئ چېرته مزه کې در سره د رڼاګانو ښار کې وا د کراچي د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره بالکل د کراچي ښار دی دا پکې بالکل ها لکه دا قصې دي سوی د کراچي په ښار کې ته کوم ځای کې مثال اخلي په کوم ځای کې را شاته پرېښه اوس په بیا موږ منډي وو دې اصغر یار نن زه خپونه خلاص کړم یار فتح خپل کلیواله نه مثال اخلو بوټ پړاو نه ستاسو کلیواله کم یو دی کم یو دا کم دی دا پورې دغه والا چې ښکاري دا بټاګرام والا ښکاري دا مثالي والا نو دلته په خصوصي توګه منځ راغلی خالق سوي چې لکه دا څه لیکلی چې 9000 بټاګرام سپیشل مساله سوي دا ډېره زیاته مشهوره ده اصغره دا نیکان ناستې دی تاسو پکې ولې نه راولم یار قربان شته زرانه نستې صبر وکړه بیا پکې ټول راولم د خیره سره بالکل مشوروم بالکل مشوروم او دین یک ځل بالکل د خاص ته دغه نه راوستې ما دا حقیقت مردان نه کم میان والا ها مرګرو دا د مثالي دکان دي هر قسمه مثالي دا نیک دی بالکل د دې مشر دی او د دې دا چې نو واقدار دی د دې مثالي ډېر ښه دکان دی ماشاءالله نیک دکان دی ولې یاره ډېر زیات د خپل د خیره سره او بالکل چې نو تاسو په دې مساله کې یار خبر اوره نه تاسو په دې مساله کې د څه حواله دي چې یار دې کس چې هغه کته زین زرا واستل دی بس دا روډ ته پته دغه ولاړ دی استاد ها دغه ولاړ دی ته پته ها نه کنه دې کې تاسو خصوصي په کې درسه د حواله کوي که څنګه آنے کا سپیشل مسالے دے سپیشل مسالو سپیشل ریٹونه خالق سپیشل مسالو سپیشل کسان نازی سپیشل مسالو سپیشل کسان نازی کنه بالکل اصغر ته به دې څومره مثال وړي درې په وبدي وړي ها یاره دا دکان ډیر زبردست دی ماشاءالله یار دا نه کوم په خپل ډیر خلک دي مثالو ځړګل نور په خپل ډیر ځات کړي بل څه شو دې زموږ یو بل مرګ دی شاته ناشته فتح
ستا اواز پکې غیبي کې وره بیا زه خفه کېږم چې اواز پکې خپل جاري ساتي او که نه بلکل دا کراچۍ ښار او د قید آباد مارکیټ په دې کې دا مزیدي ملګرو زموږ سره اوس په دې ولاګ کې د اخره پورې یو په دې کې دا خبرې کوو اصغر خان د مثالي دوکان ته راوستي خدای دې خیر کړي پوزې هم بندېري خو که څه کړی شو دې به اصغر دغی ذموار به بلکل په دې باندې دا به دې کې لږ شټاپ کو سره صحیح شوه ته بل ځای کې نه نیکه تر بټګرامي که څنګه زه د سوات یم خاطر سوات دا دکان چې د چا و هغه د بټګرام هغه د بټګرام ته په خپله د سوات یې دته یې پرېښه خاطر په خپله د سوات یې او دا دکان چې د چا هغه د بټګرام هغه د بټګرام او څومره وخت نه به یې کار کوي هغه ویلي ووایي دا بدل څومره وخت نه به یې کار کوي ولې دی خو یاره دلته کې تقریبا 4-5 کاله زمان شو راولم پکې ویار هغه دغه ویار مې د دیر زه د بټګرام یم دکانداري ورته کراچۍ کې کوم هغه ټپره نه ارشد اصغر هغه څنګه پکې وي یاره دا وګوره په دې کې راوړي دا ټول په دې کې تاسو د خیمه په دې کې لاړ شئ په دې کې به تاسو سره هر قسم مثاله میلاویږي دا نیکان پکې ناست یاره فتح ته پکې خپل اواز روک نه کړې ښه تا پکې دی پکې هېر کړی تا پکې یاد ساتمه صحیح شوه ته پکې زما سره اوسه تر اخره پورې په دې کې چې دی نو تاسو ته میلاویږي دا به ځای کې لږ بیا شټاپ کړم هغه کته ځای کې به چالو دي څنګه دی خوهره اصغر مثالې په څو درکړه کیلو تعالی مثالې په څو درکړه اصغره مثاله لکه ګرانه راکړه په څو یې راکړه سبا پیسې به بقایا راکړي پته ولې نو په څو یې درکړه ووایه که نه په څو یې درکړه کیلو پوی په 110 راکړو نو نیم کیلو دی په 220 شوه او 220 او 220 440 روپۍ کیلو شوه یعنې نو څنګه لکه نور ځای کې هم دا ریټ دی که دلته کې دی دا ریټ هاي رای پای دی نو انشاءالله نیکه ملاقات پکو سیده ډېره مهرباني د خدای په امان ازا او یوټیوب کې بیا ګوره JAWE جاوید رحمان کم قاری سے پکې راولم او ورینه چې دی که نه لږ نورې خبرې کړې دا 40 روپۍ نور هم راګورې ګوره اصغره دا چې دی که نه دا ژوند چې دی که نه دا موږ ښایسته کوو دا چې دی که نه دې له موږ په خپله باندې رنګ ورکوو دا خلک چې دی په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي په خدای یقین وکړه هسې غورې دا دغه خبره ده خو دا ډېر زیات خوشحالېږي دا شي ذکر به پکې کوو لکه په ایمان د خبره راته کوم لکه په دې کې چې دی نو خلکو له داسې موقع ورکول پکار دي چې خلک دې سره فرېش شي خوشحاله شي که لږ هم مطلب زموږ د وجې د چاپخولې باندې خندا راغله نو دا بده ده او نیمه شپه ده یاره او ماسخوتنۍ دی اصغره مخکې یو شی روان دی ولې ډېر ډز روان مګه غلی شي مړه تر دې به بس ها ای کې لاړ شي نو په ها اصغره اوس په موږ څه کوو دې نه پسو یو نیم کیلو مې وخورو ښه مې به خورئ ممر یو مې خورئ کم مې به رامنې خورئ سول مې به رامنې خورئ او څومره به خورو ستا په اندازه باندې زه خو ډېر زیات وږی شوی په ایمان په خدای یقین وکړه ډېر زیات کیلو یو نیم کیلو 3 کسان یو نو فتح خو هلته ماته ویل زه کباب خورم په کباب باندې ماینې به په کباب نو څه وجه به کباب لکه دې څه وي دې باره کې څه ووایه ولې کباب خو زموږ ځای کې هم زیات مشهور دي خاص طور ځای کې هم زیات مشهور دي لکه تاسو وایئ چې لکه کباب هلته خورو هلته کې میا نه میلاویږي هلته میا نه میلاویږي بلکل قدرمنو زموږ سره اوسئ دا موږ اوس راولو دی چې مارکیټ ته رش دی خبرې اترې به کوو زموږ سره په دې ولاګ کې تر اخره پورې اوسئ بل ها خلکو فروټ راخوره کړل دي ملګرو اصغر څه شي اخلي بلبونه اخلي ها نو ولې نه نو ته چې دغه مل نه دلته راغلی دلته بلبونه اخلي هلته کې هلته نه میلاویږي څه ها دا سپېشل ځای دی ښه ریټ کې ورکوي نه که څنګه ورکوي دې بلبونه د رڼا دومره ده چې کیمرې مکمل خړه کړله خو بهرحال موږ به خپل کیمره بیکاره ده یاره دا خبره دې بلکل غوره کړله کیمره خو خیر دومره نه بیکاره په سره دې بلبونه دغه دی او څه چې دی نو ته زما کیمره خرابه ده سره بلبونه ستا را اصغره څنګه بلب دې خوښ شو که نه څنګه خوښېږي به دې که د کوم ځای تو خاطره ثوابۍ کته ځای کې هم یاره ثوابۍ خو ډېر ښه ځای دی که نه یار وایي ثوابۍ په ملنګۍ باندې یادېږي ثوابۍ د سترو خلکو کور دی ثوابۍ چې ډېر خواږه خلک دي ثوابۍ ته هم ته تللی منې که بره ورغلې دې خو زما سره لږ نه لږ ما ته توجه وکړه والله